امام ابو داود رحمه الله یو روایت راوړی پر روایت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما دا روایت د علي بن ابي طالب رضی الله عنه نقل له وی ورځ په مدینه منوره کې په یو کوڅه کې وخزه پرته و وی صحابه ویل چې دا خزه څوک ده نبی صلی الله علیه وسلم صحابه راټول ویل چې دا چا وجلې دا څوک ده وی صحابه غری یو چا دا کو چې دا چا وجلې ده اخر د مجلس په اخر کې یو نیم صحابي پاسه ده او ویل چې ما رسول الله صلی الله علیه ورولې وی صحابه راوسه رسول الله صلی الله علیه ورته ویل چې یا رسول الله دا خزه ما وجلې ده نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ته ورلوندې تا ولې دا خزه وجله و یا رسول الله خبره ته وکړه وی دا زما امي ولده و زما وینځوا دی به ما ته جامې راغوستلې او زړوندې ما له به طعام خوراک راکو به یې ویلې چې ولیه منها ولدین مثل اللؤلؤتین او د دې ښځې نه زما دوه بچي دي او داسې بچي مې دي لکه ملغلرې ښایسته ښایسته بچي مې دي د دې زنانه نه نبي صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې د الله بنده ولې دې مړه کړله به دې ویلې چې یا رسول الله خبرې ته وکړه ولکنها تسب محمدا دې زنانه به یا رسول الله تا ته کنځلې کولې کله چې به کور ته لاړم دې به داسې محمد داسې دی بیګا چې وایي زه کور ته لاړم یا رسول الله دې تا ته کنځلې وکړلې وایي ما ویلې چې زه هسې مړوند یم زه به داسې څه وکړم خو زه د شپې به سره ګورم وایي کله چې ماښام شو او شپه شوله وایي ما سیخ د ځان سره راواخېسته او د بستره کې مې د ځان سره کېښوده وایي کله چې دا ښه اوده شوله او وخڼېدله ما ورته غږ وکړ دا رایښه نه شوله وی سیخ مې راواخېسته او په دې سینه مې ورکېښوده بل روایت کې راغلی چې په دې زړه مې ورکېښوده او په ورزور مې که تر دې پورې چې د ملا د هډوکې چغار مې ورله واورېده کله چې مې قصه ویستله او ښایخه مې کړله وی د هغې نه پس مې په دې ړندو سترګو باندې ونیوله د پښۍ نه او راکش مې کړه دې کوڅې ته یا رسول الله په تا مې غیرت کړی دی که ته مې اوس وژنې او که پرېږدې مې وی نبي صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ د دې نه بعد چې چا د محمد صلی الله علیه وسلم بېعزتي وکړله فدمه هدر د دې وینه توت ده دا ړوند صحابي دی او په نبي صلی الله علیه وسلم یې داسې غیرت وکړو چې هغه خپله محبوبه وینځه او ښځه هغه د رسول الله نه قربان کړله که مونږ او تاسې وې د رسول بېعزتي کېږي په لارې اودي و پراتي و په دې کې اخته یو چې بچو د سیر وړه وګټو من د سیر وړو ګټو لپاره نیو پیدا من دې لپاره پیدا یو چې د الله بندګي وکړو د الله په لار کې جهاد وکړو د رسول بېعزتي چې څوک یې د هغې نه انتقام والو من دې لپاره پیدا یو